زه په ترخې خبرې مرم عمر دراز مروته زما د قتل ډیر سوچونه د یاران نه کوي. د پښتو ژبې نوموړی شاعر او د یو سل نه د زیاتو کتابونو مؤلف او مصنف عمر دراز مروت د تل د پاره د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې چې نن مازدیګر به په خپله پلرنۍ هدیره شاتوره تختې خیل کې خاورو ته سپارل کیږي. عمر دراز مروت په کال 1958 کې د لکی مروت تختې خیل شاتوره کلی کې د محمد نواز په کور کې سترګې غړولې وې. عمر دراز مروت ته د ورپېښې ناروغۍ د علاج په مهال 13 شپه شیرپاو اسپیټال پېښور کې د زړه دوره وشوه او د 15 کلونو عمر کې یې د تل د پاره د ملګرو سره په مخه خاو کړل. عمر دراز مروت د غزل د ځانګړې لب او لهجې خاوند وو چې په لر او بر کې یې د زرونو پشمیر مینوال لرل. هم دغه وجه وا چې د هرې مشاعرې ضرورت به ګڼلی شو. نوموړی د 13 شلمې نیټې نه شیرپاو اسپیټال پېښور کې د سخت تنګ دستۍ په حالاتو کې د علاج د پاره داخل کړی شوی وو، خو د صوبایي حکومت نمایندګانو او د پښتو او پښتون په نوم د جوړ کړی شو ادارو چارواکیو د مرګ تر ورځې پورې د لوی ادبي شخصیت ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. ولې د افغانستان ادیبانو شاعرانو چې د تنګ دستۍ په دې حالاتو کې د عمر دراز مروت تصویرونه په سوشل میډیا باندې ولیدل، نو په سملاسي توګه یې د چاندې پر راټولولو او را لېږلو لاس پورې کړو او د مروت د علاج ذمہواري په خپله غاړه واخیسته. ولې 13 شپه ماسخوتن شیرپاو اسپیټال کې د بیمارۍ په حالاتو کې هارت اټیک یعنی د زړه دوره ورته وشوه او دغه ډول عمر دراز مروت د تل د پاره د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. عمر دراز مروت واده او بچی نه لرل او ټوله توجه او مینه یې یوازې شاعري او د پښتو ادب او خدمت ته ورکړې وه. عمر دراز مروت که د مختلفو شاعرانو ادیبانو د چپکړو کتابونو شمیره د 100 نه اړولې وه، ولې د دې سره یې د شیخ بادین په نوم یوه پښتو مجله هم خپروله. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.